السلام علیکم دوستانو. فرزانه ناز یورپ ملکونو کې کم کارونه شروع کړل. که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو داسې وخت راغی چې حیادارې ښځې داسې جامې اغوستل شروع کړل چې سړي به ورته فکر یوسي. دوستانو که همدغه رنګې مونږ وګورو نو پخوا به که په یو کلي کې یو کس سینما ته لاړو نو د کلي ټول خلک به ورته غوسه وو او په کلي کې به نوم بدنام شو چې پلانکې د پلانکي زوی سینما ته تللی و. خو اوس خبره بیخي بدله شوې ځکه چې نن سبا د هر چا په جیب کې موبایل یا سینما ده او هغه څوک چې څه غواړي کتلی شي. خو دا هم باید ومنو چې پخوا وختونه ډیر له خوند ډک وو. غټه خبره پکې دا وه چې هلته ګناهونه نه کېدل یا به هم ډیر زیات کم وو. نو تاسو هیڅ کله داسې ګیله مه کوئ چې په موږ باندې د الله تعالی عذابونه دي. موږ او تاسو له پکار دي چې موږ خپل عملونه وګورو او بیا ګیلې وکړو. دوستانو اوس تاسو فرزانه ناز ته وګورئ. اول خو ښځې ته هیڅ حق نه دی چې هغه دې راشي او سندرې دې وایي ځکه ښځه د کور لپاره ده او اسلام هم ځکه دا ویلي چې ښځه له کوره بهر ونځي ځکه چې معاشره به ټوله تباه شي. خو فرزانه ناز چې کله سندرو ته راغله نو اول ډیره زیاته حیاداره وه خو وروسته یې داسې کارونه شروع کړل چې بیخي ورته خلک حیران دي. اوس هغه داسې جامه کوي چې هیڅ افغانیت او اسلامیت سره نه ښایي. دوستانو چې نن فرزانه ناز داسې کارونه شروع کړل شاید سبا نورې تورسرې داسې کارونه شروع کړي. خو زما له هغه خویندو دا درخواست دی چې باید په کور کې په عزت سره وخت تیر کړي او که بهر وځي نو باید حجاب وکړي ځکه چې کم شیان مونږ ته الله او د هغه رسول ښودلي مونږ په هغې باندې عمل وکړو او د هغې نه ګټه ترلاسه کړو. نو دوستانو تاسو د فرزانه ناز په باره کې څه وایئ مونږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان داسې کارونه شروع کړي. خو زما له هغه خویندو دا درخواست دی چې باید په کور کې په عزت سره وخت تیر کړي او که بهر وځي نو باید حجاب وکړي ځکه چې کم شیان مونږ ته الله او د هغه رسول ښودلي مونږ په هغې باندې عمل وکړو او د هغې نه ګټه ترلاسه کړو. نو دوستانو تاسو د فرزانه ناز په باره کې څه وایئ مونږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان